السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ خوشاله اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. دوستان، نن یو ځل بیا له یوې نوې طریقې سره درته حاضر شوی یم. هیله ده د خوښې وړ مو وګرځي. طریقه داسې ده چې که تاسو غواړئ چې ځینې ویډیوګانې یا عکسونه مو په ګیلري کې څوک ونه ګوري، یعنې پټې وساتئ، نو د هغه لپاره یو ډېر زبردست اپلیکیشن ده چې تاسو په هغه کې ویډیوګانې پټې ساتلی شئ. نو راځو دلته پلی سټور ته، او پلی سټور کې د اپلیکیشن نوم ورکوو او تاسو ته یې طریقه ښایم. دا دی، نو دلته سرچ کوو. د اپلیکیشن نوم دی آډیو منیجر یا هیډ کټ ټولز. دغو دواړو کې که تاسو هر یو نوم ورکړئ نو تاسو ته به دا اپلیکیشن راواخلي. موږ ورکوو آډیو منیجر، دا سرچ کوو. دا دی، نو دلته دا سر کې پروګرام، البته اپلیکیشن چې تاسو ګورئ هیډ کټ ټولز اینډ ویډیوز اینډ آپ، دا کلیک کوو. دا دی، نو ما انسټال کړی دی. که تاسو هم ضرورت ورته لرئ انسټال یې کړئ. اوس راځو دلته اپلیکیشن ته، اپلیکیشن آډیو منیجر دا کلیک کوو. اوس راځو دوستانو دلته اپلیکیشن ته، اپلیکیشن کلیک کوو آډیو منیجر. دلته دا پاس نشانه چې تاسو ګورئ آډیو منیجر، په دې باندې به ګوټ ټینګ کړئ تر څو تاسو ته دا راوړي، یعنې پین کوډ تاسو ورکوئ او پاسورډ ورکوئ. زه دلته پاسورډ ورکوم، پاسورډ کلیک کوو. دا دی، ما پاسورډ ورکړه او سیو کلیک کوم. اوکې کلیک کوو. ایمیل غواړي تاسو به سکایپ کلیک کړئ. اوس بیا دې پاس باندې ګوته ټینګو او خپل پاسورډ ورکوو. دا دی، نو په خپله باندې تاسو ولیده چې پاسورډ مو ورکړ، خلاص شو. په دې کې تاسو ویډیوګانې ګورئ چې په دې کې ویډیوګانې هم پټېږي، عکسونه، میوزیک یا اپس یعنې اپلیکیشن او میسیج نوټ کې چې تاسو کوم خط لیکلی، دا ټول په دې کې پټ ساتلی شئ. نو موږ راځو لومړی دلته یو څو ویډیوګانې په دې کې پټوو، یعنې پټې ساتو. ویډیوز کلیک کوو او نیو البم دا کلیک کوو. دلته دا پلس علامه چې تاسو ګورئ دا کلیک کوو او ګیلري کلیک کوو. دا دی، نو دوستانو ویډیوګانې تاسو ګورئ چې راواخیستلې. په دې کې زه اوس دوه ویډیوګانې غواړم چې پټې وساتم. دا دواړه م سلیکټ کړې او هیډ سلیکټ فایلز دا کلیک کوو او اوکې کلیک کوو. اوس بیرته راځو دې اپلیکیشن ته. دا د نیو البم تاسو ګورئ چې دوه ویډیوګانې په دې کې پټې شولې. دا ویډیوګانې به په ګیلري کې نه وي او په همدې اپلیکیشن کې به وي. تاسو به یو ځل دې ته پاسورډ ورکوئ، بغیر له پاسورډ څخه دا نه خلاصېږي. خپل کوم پاسورډ مو چې ورکړی وي هماغه به ورکوئ او ویډیوګانې بیا دلته کتلی شئ. بیرته بیک کلیک کوو، شاته راځو. دا دی، نو اوس که غواړئ چې تاسو عکسونه په دې کې پټ وساتئ، کوم عکسونه چې تاسو نه غواړئ چې څوک یې وګوري په ګیلري کې، پیکچر باندې کلیک کوو. او دا هم همداسې طریقه ده، نیو البم باندې کلیک کوو او پلس علامه کلیک کوو، ګیلري ته ورځو. دا دی، نو دوستان تاسو تصویران ګورئ. دلته زه په دې کې غواړم چې دوه تصویران پټ وساتم. یو دا کلیک کوو او بل دا عکس کلیک کوو. دلته اوس هیډ سلیکټډ فایلز بیا دا کلیک کوو او اوکې کلیک کوو. بیرته شاته راځو. دوستانو دا دي، تاسو ولیدل عکسونه هم په دې پروګرام کې موږ واچول. دوه مو عکسونه راواخیستل او دوه ویډیوګانې. داسې تاسو که غواړئ چې کوم آډیو سندره یا کوم بل څه وي هغه به غواړئ چې پټ وساتئ، نو میوزیک باندې به کلیک وکړئ او همداسې طریقه به ورسره وکړئ.
او که غواړئ چې کوم اپس په دې پروګرام کې پټ وساتئ یا کوم خط نوٹ تاسو لیکلی وي هغه هم په دې کې پټ ساتلی شئ. نو ته کوم ویډیوګانو مې چې پټې کړي دي هغه به په ګیلري کې نه وي یا کوم عکسونه مو پټ ساتلي دي په همدې نو اوس دوستانو راځو دلته ګیلري ته. په ګیلري کې به دا ویډیوګانې البته وي خو کار به نه کوي. دا ویډیو ما په لومړي سر کې ویډیو چې تاسې ګورئ دا ما په همدې اپلیکیشن کې اچولې ده او پټه کړې مې دلته ګورئ کلیک کوئ خو سټارټ کېږي به نه او دا ویني کین ناٹ پلی دیس ویډیو د دغه ځای څخه یې ډیلیټ کوو. په هماغه اپلیکیشن کې به دا ویډیو وي خو له دغه ځای څخه یې ډیلیټ کوو. دا دی نو اوس بیرته ورځو. داسې که تاسو عکسونه هم پټ کړي وي نو هغه به هم دلته په ګیلري کې ډیلیټ کړئ او هماغه پروګرام کې به پراته وي. اوس ورځو هماغه پروګرام ته پروګرام مو کلیک کړ په دې ځای ګوته ټینګوو او کوم پاسورډ چې تاسو ورکړی ده هماغه پاسورډ ورکړئ تر څو دا خلاص شي. ما پاسورډ ورکړ نو دغه دی خلاص شو. اوس ویډیوګانو ته راځو. دوه دانې تاسو ګورئ چې دواړه ویډیوګانې دلته پرتې دي او پلی کوئ. دوستانو تاسو ولیدل چې دواړه ویډیوګانې مو له ګیلري څخه راواخیستې او په دې پروګرام کې مو واچولې او له ګیلري څخه مو ډیلیټ کړې. په هغه ځای کې به بالکل دا ویډیوګانې یا عکسونه یا کوم اپلیکیشن او یا کوم اډیو سندره یا بل څه چې تاسو غواړئ چې پټ وساتئ له هماغه ځای څخه یې ډیلیټ کړئ او دلته به مو اچولي وي نو بغیر له پاسورډ څخه دا اپلیکیشن نه خلاصیږي. نو که تاسو هم غواړئ چې ویډیوګانې یا عکسونه مو څوک ونه ګوري یعنې پټې وساتئ په همدې اپلیکیشن کې اډیو منیجر اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او پاسورډ ورکړئ په همدې کې ویډیوګانې عکسونه پټ کړئ او له ګیلري څخه یې وروسته ډیلیټ کړئ نو ستاسو عکسونه ویډیوګانې به په همدې کې پټ ساتل شوي. نو هیله دوستانو ویډیو مو خوښه شوې وي او که غواړئ چې لا ډیر معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن بټن کېکاږئ تر څو هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. تر بیا چې له یوې بلې ښې او غوره ویډیو سره تاسو درانه حضور ته حاضرېږم. تر هغې د خدای په امان ښې چارې.